خوستوال بالاخره د پنجاب لخوا د اغزن سیم لګولو پر ضد پاڅېدل. دا چې څه یې کړي او څه یې ویلي په دغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. خوستوالو د دې ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو له لوري پر ډیورنډ فرضي کرښه د اغزن تار غځولو مخه نیولې ده. د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پاکستاني ځواکونه په سیمه کې د اغزن تار غځولو هڅې کوي خو ولس ورته اجازه نه ورکوي. ځایي خلک وایي چې دا مهال په بیلابیلو سیمو کې تر 600 پورې قومي ساتونکي ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه ځای پر ځای شوي دي. دوی وایي د قومي پریکړې له مخې د سیمې هر وګړی اړ دی چې د مقابل لوري تجاوز ته ځواب ورکړي. د سیمې خلکو پر حکومت هم غږ کړی چې له خپلې خاورې د دفاع په خاطر دوی ته وسلې او مهمات ورکړي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو هر وخت د جګړو د شدت پر مهال سیمې ته ځانونه رسولي دي. د خوست اوسیدونکي په داسې حال کې د پاکستاني ځواکونو له لوري پر ډیورنډ فرضي کرښه د اغزن تار غځولو مخه نیسي چې پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پر ضد د وطن یا کفن غږ پورته کړ. همدارنګه پرون کله چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په چمن کې ناڅاپي د خلکو په یوه لویه جلسه کې راڅرګند شو او د کرښې له دواړو غاړو ورته رایو ځای شوي را یو ځای شوو پښتنو افغانانو ته یې وینا وکړه. منظور وویل چې د پاکستاني ریاست لخوا لګول شوی ازغن تار لر او بر پښتانه نشي ویشلی او داسې وخت به راشي چې دا خطونه به ویجاړ کړل شي. منظور پښتین په دغه جلسه کې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د افغانانو پر وژلو نیوکې وکړې او د پاکستان پوځ او استخبارات یې وګوښل چې کله دغو وژنو لاس وانخلي تاوان به وکړي. منظور پښتین وویل د ټولو هغو کسانو پوښتنه به کوي چې پاکستانیانو تختولي او تریتم کړي دي. د په خپلو خبرو کې په ننګرهار او تر ډیورنډ کرښې پورې غاړې د پاکستان د ظلم او ترهګرۍ د ځینو پیښو یادونه وکړه او پسې زیاته یې کړه چې اوس پښتانه راپورته شوي میدان ته راغلي او پر شا نه ځي. پښتین وویل وطن یا کفن یې شعار دی او تر هغه وخته به نه پر شا کیږي تر څو یې له پاکستانه حساب نه وي اخیستی او د پښتنو پر خاوره یمن نه وي راوستی.